يا رسول الله وقدوتنا لن ندع الغرب يدنس. پیاوړي انسانان هغه دي چې خپلو ارمانونو او هدفونو ته د رسیدو لپاره خپل تمرکز یوازې په خپله لار او پرمختګ کې ساتي. هغوی د نورو سره بې ځایه سیالي نه کوي او نه هم د بل چا په بریا خفګان ښیي، بلکې هغوی پوهیږي چې د دوی د بریا کلي په ځان باور او مستقل کار کولو کې ده. دا ډول انسانان تل هڅه کوي چې خپل هدفونه ترلاسه کړي او په دې لاره کې د نورو په بریا کې خوښي مومي، ځکه هغوی باور لري چې هر څوک کولی شي خپلې لارې او مخې ولري. پیاوړتیا یوازې خپله بریا نه ده، بلکې د نورو بریا زغمل هم مهم دي. رجل قد جمع الإحسان بالحكمة والصدق زدانا وبه ظهر الحق